چین د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه تازه او نوی اعلان وکړ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. چین طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوالو معیارونو ته غاړه کیږدي. چین وایي که د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نړیوال معیارونو ته غاړه کیږدي نو په رسمیت به وپیژندل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبین نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا پیکینګ کې د طالبان د سفیر ټاکنه د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا ده، په جواب کې ویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منزوی نشي. خو هغه زیاته کړه چې چین هیلهمند دی افغانستان به د یوه آزاد او ټولشموله حکومت د رامنځته کولو د معتدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق، د تروریزم د ځپلو له نړیوالو او په تیره له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د پاللو او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل که د داسې وشي نو د طالبان حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو تیره اونۍ بلال کریمي په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. پر افغانستان د طالبان د واکمنۍ څه باندې 2 کاله تیریږي خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.